بسم الله الرحمن الرحیم. نن ارسی انزرټ کوم ختم وکړه ځکه په کوم فاینل سکرین ریکارډ باندې خبره وکړه. ارسی تشتا ډیزاین کړه خبره نشته کام دي ډېر نه لسته دا سلاید سره مکمل تک سکرین دی کنه راغلی چې نه زه څه ورکوم د دې تیمز ورکوم دا وینم د تیمز چې کله کلیک وکړم دا سټایل څه شو برابر شو. یعنی دا داسې لکه په مسورډ کې موږ ته یو کارپوښ جوړ شوی وي کلیک وکړو د باندې چې کی مې د پاتې وي فرض مو دا کلیک وکړو دا ځکه کله کنه په واتله دا ټکس باکس وي دا سموي څه شولا خامہ دي کنه مختصر تطلع دا ځکه ځینې دا ډیزاین نه شي ستاسو په دې کې بیان راستل ایز دا د انتخاب کړل صرف دا سټایل خو دې په ګراوند سره کوي دې باندې کلیک کا یې لکه راځي کې مخینه کول شي دې باندې کلیک کا یا ډبل دې بل څه داسې پټای ورشي دې بل باندې کلیک داسې پټای ورشي دا کلرز دي رنگینه دي کوم کلرز رنگ ورکوي او کلرز نه علاوه فونټس دي فونټس په ما بدلوي ځکه چې ځینې بدلول شي کنه نه فونټس بدلېږي افیکټس دي دا چې کله د غارو کوستي وي شیپس فکر کوستي وي د ځکه انزرټ ترڅه او یو شیپ راځي کچېره داسې کړي په ډیزاین ترونه شیپ ته کوستي وي افیکټ ورشي دا شیپس ویني بدلېږي دا بدلول شي اوټلاین بیکګراوند سټایل یې بدلولای شي دا بیکګراوند د څه خته ویلېږي دا څه خاصه ده دا د بیکګراوند کله شي د سټایل یې بدل کړي ورشي بلاک تیر دا رقم دی نه دی دا رقم دی کیمرا کوم کله شي پرمنټ بیکګراوند خپل پرمنټ ته جوړ کړي کنه کله شي د نه پکچر یو تصویر ودرولې کله پوګه اپلاین چرته یو تصویر دی د تصویر دی دا تصویر دی زړه background is data transparency ورکول یا خرد شایل شي تضاد شایل شي کنه دا ورکول شي apply to all بس دا په apply شو background څه شو edition اکثر شوی بدلول شي themes نه مدینه تاسو دا مکمل پرمټ بدلول شي دا یو رقم دی دا بل رقم دی دا بل رقم دی نو دا ایډیشن په دغه پرمټ کې نه رسېل نه ورکولای شي ویني پرمټ نه وځي دا چې زیوالي کوي خو آرام باندې ریپیټ څه کوي د دې نه کلرز د فونټس د ارس ورکولای شي یا بیکګراوند کلرز دې شي بیکګراوند داسې کلرز وي دې باندې پوښ وای دې باندې کوو کې په دې په اړه باندې پوښ وای کنه بل چې بیکګراوند سایز دی کچېره زره شو سټینډرډ دا سټینډرډ کې دوه سره شي دي میکسیمایز دی وی غاټ په بدله کې دا کیم سلاید او کپیټ دی ټول پیټ ته راغلی کسه کدا راوکسي دا شکل دی د طرف ته وینې سکرین نیم شي دا څه پوت دی طرف ته او د ځکه پیټ مکمل راغلی څه شولا کله چې پیټ ته وی یا میکسیمایز دی ځکه شي دي نه میکسیمایز دا نه او ان شورت پیټ دا نه کله دې مده کلیک کړه تصویر مده کلیک یو په یو مو میکسیمایز باندې کلیک کړو کله چې میکسیمایز باندې کلیک کړو زه اپ 15 بٹن وایا په سکرین کې څه کوي سکرین کې ټول پیټ فرغه نه ده یو طرف ته شنا تر سخانه شته کنه مو اسکیپ کړل بیا ورو د ځګ د سکرین کلور ایکسټند شي د تاسو شي دلای کنه اس موس پټر تاسو شي کنه صحیح شي کنه کچېره ضرور شه په دې کې وایډ سکرین په دې باندې کلیک وکړم
د سکرین د وایډ سره برابر شو خپل په ډیفالت له برابر شي کسٹم سایز یعنی خپل سایز ورکولای شي هایټ کې څومره وي او وایډ کې څومره وي نمبر سلاید سلاید لپاره زه دا دی وی دا سلاید څومره ده روټیټ دی لنسکیپ دی روټیټ لنسکیپ مو ته پیډه کنه په دې ویډیو کې پرتا دی دا روټیټ لنسکیپ دی شو دا ښکلا ایس چې کله زه اف 5 کوم د سکرین پوسټ راکوي تیر پوسټ دی او نن دې راکوي څومره ډیر څه شي کوي نو اکثر څه کوي سټانډرډ انتخابوي په سټانډرډ کې کمپیوټر انتخاب کول اختر کوي څه شو چې کله چې دا پریزنټیشن ورکوي ځکه ازي کې ډېر ښه وته درکې دی دا ضرور شي دستا دا ته extend وړو ډوپلیکیټ دا بل بیک گراوند یې په دې کې تصویر راځي شلا بیک گراوند باندې خبر دي چې بیک گراوند د سره کوم جوړ شي اروله بیک گراوند تا پرمننت بیک گراوند اول سولید بیل دا غارانګ دی کچره ګریډینټ تروشه په ګریډینټ کې راځي په دې څه څه خبرې دي دا ځکه پریسیټس تیر جوړ شوی سټایل نه دي کیم سټایل ورزه چې دا سټایل د فلاش کمال بدل نه شو تیر جوړ شوی پریسیټس دي بل چې دي نه ریډیال کچره دې تروشه دا یو کلام نه راځه ډیلیټ درام دی یو طرف ته سپین ورکو په کلام باندې کلیک وکړئ او شي دیستا ځینو وران ورکړئ سپین راځي ورکو دیستا ورشه دیسنا پرځن مو سیر رنګ ورکو کسای چې دا کلام ورو د سیرولای زپه کیږي کدا کلام ورو سپین راځي کله چې د ماسک په کلام یې ورکړئ د پلس علامه باندې کلیک وکړئ تاسو څه شي یا په ډیلیټ علامه باندې کلیک کړئ دا څه شي ډیلیټ یا خالص سره چې په تنظیم باندې کلیک وکړئ بیا دې کې جوړ شي کله چې دې یو بل رنګ ورکړئ دې ته مداسه رنګ ورکو څنګه نشول پورا مو پیلانو نه راکو د دې سرسي دا ټایپس ریډیال ای دا سپینر نیو کیم زی ګدو لوند راځي کې کنه زه دا ریډیال دی دا ریډیال دو زه دا په سنټر کې ماسک دی دمه دمه کلیک کړو سکیم ستر ولا ماستر پلا دا سرور ورش کې څه په کوچ ولا راشي کنه ماستر شپه دې سرور زه چې نه په دې پوینټ کې دی کیم پوینټ سره ولا دې پوینټ یعنی یو پوینټ بل پوینټ په دا ولا شي پرن مو دې ست په بار کاله کدي نه چې مر یارو نه ور والا کنه اس په دې کې دنه ډول سنټر دا ویني دا څه لکه مر ماستر کا وزه نه دې سټایل دی بدل شي د سپینر ویو ولې ستورو شي زه چې لاینر دی لاین لیکه دی ویل کی کنه کلیک وکړو دی لاین په ډول شو تاسو یې د لاین د سره کوم وی دې ستورو سټایل بدل کا زه چې مودیو کو کې دی لاسه ویني اوا دایره وا دایره شلاین نرمه زه چې ریکټینګولر دی لکه دایره یا مستطیل کلیک وکړه او زه چې بخیل شي سنټر په ماز دی ینه بخیل لکه دایره ده دې دروشه دې نه زه چې پات دی پات او دې کې دا سټایل د بدل کړه دا پات سره کوم وي په سامونه کړو دی سیران په پات کې اوسه په پات کې دا ریویو ویني دا سرور طرفه دا ډېر لوړ دي کنه چیرته ورول دا ګریډینټ تا دا ویل او کچره پات نه شو ریډیال تا یا ریکټینګولر تا او دا سنټر تا کوم ماستا سنټر تشوا هیڅ دا غلطه څه سره شته کنه کچره پات ته چې په پات کې سي پیکټ سپیکر سي هیڅ پیکټ څنګه کولو کنه پات یو ډول لکه چې شړ ته شو شړ یې داسې شکل لري لکه په یو ورسې کې شي یو رقم یې راځي مطلب دا دی چې لای تر ډول وګړي ریډیو ډول وګړي سره کوم وګړي او دا ځکه دا غوړي ته خبره شي پوزیشن کې خبره شي دا نو خو شو لای کنه اې دې نه ورسته به پکچر دی تاسو خبره وکړئ نه تصویر وړه کچره دا سره رنگینه وړه ګریډینټ ته ورشي دوه د رنگینه استعمالوي کنه وړه تصویر وړه پکچر اور
ټیکسټ ورکړي دې باندې کلیک وکړه په دې کې هیڅ تصویر وکړل دي آنلاین باندې کلیک کړه اپلای ته ورشه او دا تصویر انتخاب کړه دا تصویر مې انتخاب کړو تصویر څه شو اس دې تصویر پرمنټ سي درځي کې دا تصویر جو شوی تا غادي تصویر نه دې باندې کلیک کړه لکه تیر ټمپلیټ سي درځي کې څنګه دي موږ دې تصویر وکړای تصویر دې سمه راځي اس دې کې ترانسپیرنسي کلر کې وینل شي دا څه خړ وندي شي دا چې ولې ترانسپیرنسي دغه خپل څه کوي ترانسپیرنسي کله چې تاسو په دې ډول د توالي کې درځي ترانسپیرنسي نشي you can't know that but the effect left the chart طرف ته د سلوشن د رائټ طرف ته د سلوشن او ټاپ طرف ته پوسټ لوشي یا لوند دار کاش کا باټم لوند طرف ته پوسټ لوشي یا لوند طرف ته لوشي دا ځکه مهم نه دي چې مشته چې کله تصویر ورکړي په خپل پیټ وي یا کچېره وایي چې نه پیټ کې دي نه برابر وایي شي څه کله موږ دا ټول ورکړل اپلای ټو آل باندې موږ کلیک په ټول سټاډیوم کې ورسې شي اپلای شي بل چې دی پیټرن ته کړو شي تاسو یو لوشي پیټرنز دي کوم پیټرن ورکول کلیک په دې پیټرن ورکول کی اپلای ټو آل باندې کلیک کړه دا په لمه دې شو اپلای شو کلوز کا باندې صحیح شو مشکل نشته کې ډیزاین ټیب مو نه کلوز شو خریدای ټیپس دي دا دیجنای کلرز دي دیجنای سایز دی او دیجنای بیکګراوند دی بیکګراوند کا چې پکچر او پکچر باندې کلیک وکړه دیجنای پکچر روخلا یا باندې فایل باندې کلیک کړئ یا تاسو په سلایډ لري او یا پیټرن چې دی ته ورته شي پیټرن دي خو یو پکچر روخلا یا ورانه استعمالوي کنه دا ما ته تر دې څخه